انور چجوش پر ګاز کې خود شیبه وروسته مو چای سور کړ او بیا د ده په غوښتنه د باندې ووتو. لومړی په یوه مغازه کې یوه نوې کورتۍ راواغوسته، بیا یې پر یوې سپینې خولۍ پیسې ورکړې. وروسته یې د کابل د حمامونو په ستاینه خوله پرانیسته. ویل یې چې تودې اوبه لري او ګرمه هوا یې په بدن کې خیره نه پرېږدي. په پای کې یې رایاده کړه چې دواړه به حمام ته لاړ شو. ما ویل چې همدا نن سهار تر اوبو ووتم، خو ده په خندا زما ګیرې او ویښتو ته اشاره وکړه چې د لارې دوړو وهلي دي. د انور په ټینګار حمام ته لاړم، خو تر ځان پرې مینځلو د مخه یې د سلماني پر چوکۍ کېنولم او سړي ته یې وویل چې د سر ویښته او ګیره یې ور که. د سر د ویښتو په کمولو کې ما هم کومه خبره نه درلوده، خو پر ګیره مې زړه نه کېده. خو انور ټینګار کوه چې مازې د ویښتو سرونه به یې بیا تې کړي. اخر را باندې زورور شو. شیبه وروسته مې له سر او ګیرې ګډوډ تور او سپین ویښته توی شول. که څه هم چې ګیره مې تر موټې وته او لا پر سنت برابره وه، خو بیا مې هم د ګناه احساس کوه. تر هغې وروسته نمره‌یي حمام ته ورننوتم. حمام تود و. کله چې له حمامه راووتم نو د انور په غوښتنه یوه هوټل ته ورننوتو. هلته پر پلاستیکي چوکیو کېناستو. هوټلي راغی او انور د 2 خوراکو کباب فرمایش ورکړ، خو د ډوډۍ د خوړلو پر وخت مې د سوالګرو له لاسه ګوله نه تېرېده. په 10 دقیقو کې به تر 10 ډېرې ښځې، ماشومان او سپین ږیري راته درېدلي وي. لومړی 2-3 ته مې څو ماتې روپۍ ونیولې، خو بیا مې تر وس تېره شوه. ماسپښین قضا انور ته یو ټلیفون راغی. دی تر سلام وروسته یوه شیبه غلی شو، بیا یې یودم وخندل او ویل هو راغلی دی، مازدیګر دې خواته درځو. کله چې ټلیفون ته ځواب ورکړ ما ته یې وکتل. په سترګو کې د شرم نښې ښکاره شوې. بیا مخامخ راته کېناست، زما پر زنګنونو یې لاسونه کېښودل او په زړېدلي سر یې ویل آیا ته پوهېږې چې ما د څه لپاره راوغوښتې؟ ما وخندل. هو زویه پوهېږم. شونډې یې وخوځېدې. ما په خط کې درته لیکلي وو. په خبره کې ورولوېدم چې د سویتا له کورنۍ سره غږېدلی. ده وخندل، ورو ولاړ شو. د ورسۍ تر څنګ ودرېد او په داسې حال کې چې لاندې سړک ته یې کتل وی ویل ځکه مې راوغوښتې چې نجلۍ ووینې او له مور و پلار سره یې خبرې وکړې. ولاړ شوم. د انور پر اوږه مې لاس کېښود او ومې ویل سمه ده، څه چې ستا خوښه وي هماغسې به وشي. مخ یې راواړوه، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. لومړی زما پر ښي لاس شونډې کېښودې او بیا یې کلکه غېږ راکړه. د تګ په وخت کې په خواره خوله د پټکي د لرې کولو راته وویل. دلیل یې دا و چې هوا توده ده او ما د انور لپاره له هلکتوب راهیسې په لومړي ځل خولۍ پر سر کېښوده. انور په لاره کې د نجلۍ د کورنۍ په اړه خبرې کولې. ویلې چې لوستي خلک دي، ولور نه اخلي او ان د ښوروا لمده ډوډۍ هم لا په کاشوغه خوري. د خبرې کولې د دویو د ژوند په اړه غږېده او په غیر مستقیمه توګه یې پر غوږ وهلم چې د ښاري ژوند نزاکتونه کوم دي. تر نیم ساعت مزل وروسته په یوه پخه کوڅه کې له ټیکسي نه ښکته شو. انور ویل چې دا نوی ښار دی، دلته کورونه ګران دي او د ښار په دې برخه کې یوازې شتمن خلک ژوند کوي. بیا د یوه کور دروازې ته ودرېد. انور پر زنګ ګوته ټینګه کړه او شیبه وروسته یو په ونه ټیټه او ږیره خریلي سړي ښه راغلاست راته ووایه. کله چې سړی مخ ته شو انور زما غوږ ته خوله راټیټه کړه. انجنیر صاحب دی. موږ هم په سړي پسې ګامونه واخیستل. کور یو منزل و، خو پاک او ښکلی. په دیوالونو پورې ښویه تیږې سرې ښوې او د انګړ تر چمنې سره ګلان راته وو. شیبه وروسته یوې پراخې کوټې ته ورننوتو. زه او انور پر پستو کوچونو کېناستو، خو کله چې مې په انجنیر پسې سترګې وغړولې له کوټې وتلی و. شاوخوا مې وکتل. کوټې ښکلې پردې لرلې او پر مخامخ دیوال د یوې نجلۍ یو لوی تصویر راځړېده. د انور ورخطا غږ مې واورېد. ابا د هندي فلمونو یوه لوبغاړې ده. دا وخت یوه پخه ښځه کوټې ته راننوته. هغې ننوتې سترګې درلودې، ټیکری په غاړه کې پروت او په سره رنګه تنګ پنجابي کمیس کې
د ټټر راوتلې برخې له ورایه ښکارېدې. ښځې په خندا وویل له لیدو نه مو خوشحاله شوم. ومې ویل خدای دې مخواروه. هغه مخامخ راته کېناسته، د کمیس لمنې پر خپلو غوښینو ورنونو ورکش کړه او په خندا یې ویل زه د سویتا جانې مور یم. انور جان ستاسو ډېر صفت راته کړی، په رښتیا هم چې پر هغه ګران یاست. انور ته مې وکتل، خوشحاله ښکارېده. یوه شېبه غلی و. ښځې د میز پر سر یوې پرتې مجلې ته لاس ور وغځوه. مجلې څو ځلې خپل مخ ته وخوځول او په تریو تندي ویل دا یې هم حکومت، له غرمې راهیسې برق نشته، له ګرمۍ مړه شو. بیا یې ما ته وکتل، د تندي ګونځې هوارې شوې او په خندا یې ویل تاسو څنګه، برق مو سم دی؟ خوله مې ځواب ته جوړوله چې انور وار ړومبی کړ. موږ برق نه لرو، له جنراتوره کار اخلو. حیران شوم، د انور له خولې مې په لومړي ځل درواغ واورېدل، ځکه موږ جنراتور نه درلود. په کور کې مو لاټین لګوه. ښځې وخندل. تلویزیون چالانولی شي؟ انور یو ځل بیا درواغ ویل هو برق قوي دی. ما ورته وکتل، غومبري سره شول. دا وخت انجنیر کوټې ته راننوت. هغه د خپلې ښځې تر څنګ کېناست. ما ته یې وکتل، مسکی شو او پرته له دې چې څه ووایي د میز له سره یو کتاب ور واخیست او سترګو ته یې ونیو. ښځه ولاړه شوه او په خندا یې ویل بښنه غواړم. له دې سره له کوټې ووته، خو لنډه شېبه وروسته بیرته له یوې سرتور سرې نرۍ نجلۍ سره کوټې ته راغله. ښځه پر خپل ځای کېناسته او نجلۍ له مېوې نه ډکه غوری زموږ تر مخ پر اوږده میز کېښود. وروسته یې یوه خوږه موسکا وکړه او له نریو شونډو نه د سلام ټکی راووت. ښځې وخندل. سویتا جانه ده. نجلۍ د خپلې مور تر څنګ کېناسته او سر یې وځړېد، خو ښځې مخ ور واړوه او په خندا یې ویل لورکۍ میلمنو ته میوه نه ږدې؟ د هغې په سپینو غومبرو کې سرخي وغوړېده. ولاړه شوه او له غوري نه یوه مڼه او څه انګورو په دوو وړو غابونو کې کېښودل. یو غاب یې انور ته ور وښویوه او بل یې ما ته رانږدې کړ. وروسته بیرته د خپلې مور تر څنګ کېناسته. هغې ته مې وکتل، ښکلې وه او په ګرد سپین مخ کې اوږدو شنو سترګو یوه نوراني ځلا پاشله، خو لوڅې غاړې او بې لستوڼو کمیس یې خوند رانه کړ. د انور غږ مې واورېد پلاره میوه در واخله. انجنیر ته مې وکتل، خو هغه ته میوه نه وه ایښودل شوې او د پخوا غوندې کتاب سترګو ته نیولی و. بیرته مې انور ته سترګې ور واړولې، د ما ته وکتل. حیران شوم، انور به ما ته تل ابا ویل. د ده له خولې نه په لومړي ځل د پلار ټکی راته ووت. پلار هم ښکلې کلمه ده، خو ما ته نابلده ښکاره شوه. دومره خوند مې ورنه وانخیست لکه څومره چې د ابا په ټکي کې پروت و، ځکه انور په لومړي ځل ما ته ابا ویلي وو. دې تورې ته مې اوښکې توی کړې وې، خندلې مې وو او د ژوند خواږه یادونه مې پکې پراته وو. خو دا یو کلیواله تورې وو. فکر کوم انور به د ابا په ویلو شرمېدو، ځکه یې پلار بوډا وټوخل. بیا یې ټوخي زور ونیو او لاړ شو. د ورسۍ پلی خلاصه کړه، لاړې یې تو کړې او په داسې حال کې چې پلی بیرته پورې کوله وی ویل ما وبخه. وروسته یې خپله کیسه پسې وغځوله. موږ تر ناوخته پورې خبرې وکړې، خو کله چې د کوژدنې موضوع رامنځته شوه، نجلۍ په زړېدلي سر له کوټې نه ووته. که څه هم چې د انجینر د لور د ژوند مسله وه، خو ده له خبرو سره دومره دلچسپي نه ښوده. کله کله به یوه خبره له خولې نه راووته چې د ده د ذوق نمایندګي به یې کوله، خو مېرمنې بیا سور اور وه. ژبه یې بېواره چلېده، خبرې یې کولې. د سویتا د راتلونکي ژوند نیکمرغي یې غوښته او له هرې خبرې سره به یې خندل. ما ته د کور اصلي واکداره ده ښکاره شوه. اخر مې د مازدیګر لمانځه ته جانماز وغوړوه، خو دوی ولا خبرې کولې. آن انور هم لمونځ ونه کړ. ماسخوتن ناوخته د انجینر له کوره راووتو. تر عمومي سړکه دواړه غلي وو. نه پوهېږم چې انور به څه فکرونه وهل، خو زما پر دې کور زړه ونه لګېد او د کورنۍ غړي
او د کورنۍ غړي بې بندوباره راته ښکاره شول. کله چې په ټیکسي کې کېناستو انور په خواره خوله وویل ابا څه پکې وایي؟ هغې ته مې وکتل. د مخامخ را روان موټر ژېړې رڼا یې څېره روښانه کړې وه. ورو مې ویل ګوره زویه فکر نه کوې چې موږ او دوی ډېر سره لري یو. انور یوه شېبه غلی و، بیا یې په مړاوې غږ ویل ابا دا سمه ده چې یو څه آزاد خلک دي، خو ښاري ژوند دی، په زړونو کې بیا څه نه لري. هسې جامې یو څه په خبره کې ورولوېدم، خو ما ته یې خوند رانه کړ. کوژده لا درک نه لري، خو نجلۍ بیا نیغ راته ناسته وه. دی غلی و. ما زیاته کړه ګوره زویه زما یوه خبره ومنه. پخواني خلک وایي کولاله وکه خپله سیاله وکه. په کلي کې چې د پر هره نجلۍ لاس کېښود له ما یې وغواړه، خو تر دې تېره شه. انور ځواب رانه کړ. ما هم نور څه ونه ویل او پاتې لار دواړه غلي وو. شیبه وروسته له موټره ښکته شو، پر زینو وختو او کله چې کوټې ته ورننوتو انور ګروپ ولګوه. جانماز یې راته اوار کړ او په خپله له کوټې نه ووت. نیت مې وتاړه او پر لمانځه ودرېدم. 9 رکعاته وروسته چې به مې کله له خدایه د شیرینو اروا ته خوشحالي غوښته انور کوټې ته راننوت. د په ځان پاک خپل مخ او لاسونه وچ کړل. جانماز مې ورته پرېښود او پر لمانځه ودرېد. تر لمانځه وروسته یې د توشکې سر ته بالښت کېښود او خپل ځان ته یې پر غولي کمپل اواره کړه. بیا یې په زړېدلو شونډو ویل ګروپ مړ کم. کله چې مې د هو په نښه سر ورته وخوځوه په کوټه کې تیاره شوه. انور پر خپل ځای پرېوت خو وروسته راوښوید. زما پر ټټر یې سر کېښود. ما یې په پیچلو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. تر ډېره دواړه غلي وو، خو بیا د انور خوابدي غږ چوپتیا ماته کړه. ابا ها غږ یې ژړغونی شو. ابا که مې مور ژوندی وی نه به یې نه و راته ویلی. زړه مې درد وکړ. د انور سر مې په ټټره پورې ټینګ ونیو. ورو مې ویل ښه ده زویه ښه ده، څه چې ستا خوښه وي هماغسې به وشي. بوډا وټوخل او خبرې پرې شوې. ما وویل کاکا نن بیا ډېر ټوخېږي. ده وخندل څنګه یې کې زوړ انسان د زوړ موټر غوندې دی، تل به یې پرزې خرابې وي. په خبره کې ورولوېدم که سهار ته هوا ښه وه د ولسوالۍ بازار ته ځم، د کور له سودا سره به تا ته د ټوخي دوا هم راوړم. ده وپوښتل منډونه شته؟ ځواب مې ورکړ کلیو ته نه، خو بازار ته پلونه تللي وو، پر تللو قدمونو تګ کولی شم. دی غلی شو. ما وویل ښه نو د انور خبره دې ومنله؟ شونډې وخوځېدې. هو زویه چاره څه وه؟ میاشت وروسته مې انور ته کوژده وکړه. د کوژدې مراسم ساده وو، ځکه په هماغه ورځو کې د انور د خسرګنۍ څوک مړه وو. خو واده ته یې بیا حیران شوم، که څه هم چې ولور په منځ کې نه وو، خو د واده مصرفونو داسې وڅنډلم چې د ولور د بلا پرې وګرځي. د سویتا سینګار ګلپوش موټر، د واده د کمیس کرایه، فلم اخیستل، ساز، د هوټل مصرف، زیورات او دې تنور، دې ټولو له اخه ټوخه ویستم. واده ته ډېر خلک راغلي وو، خو ما هم یو نه پیژانده. ما تر واده د مخ انور ته ویلي وو چې که خپلوان نه لرو یو څو کلیوال به راوغواړو، هم به یې ګیله نه وي کړي او هم به درانه ورباندې ښکاره شو. خو د ده زړه نه و. ویل چې دوی له ښاري ژوند سره بلد نه دي. له یوې خوا به له ببرو ګیرو، خړو لونګیو او اوږدو لمنو سره دلته څنګه ښکاري، او له بلې خوا که د دې خلکو په تېره بیا د ښځینه و جامې وویني، په ټول ولس کې به لمن پر سر راواړوي. انور آن په ما هم ګیره لنډه کړه، توره دریشي راواغوسته او په لومړي ځل یې نیکټایي راوتړله. د 1482 لمریز کال د سور پر 18 یې واده وکړ. بوډا غلی شو او زه وپوهېدم چې له ده سره په عکس کې ولاړه نجلۍ د ده ینګور ده. وروسته یې په ټیټ غږ ویل انور تر واده د مخه لا په 3 مکرویانو کې یو کور کرایه کړی و. کور په 2 پوړ کې و. 3 کوټې، یو تشناب او یو پخلنځی لرل. د هر هغه څه چمتو کړي و چې یو ښاري کور اړتیا ورته لري. په کوټو کې رانۍ غالۍ اوارې وې. پخلنځي ته یې رنګارنګ لوښي اخیستي وو.
او په هره کوټه کې یوه الماری دیوال ته درولې وه. له انور سره مې یوه اونۍ تېره کړه، که څه هم چې دی اوس د ښځې خاوند خو بیا به هم د پخوا غوندې تر ویدېدو د مخه زما پر ټټر سر لګوه. په اتم ماسخوتنه مې ورته وویل زویه اوس د کور بسیا شو، سهار ته له خیره درنه ځم. یو دم یې زما له ټټر سر پورته کړ، نیغ کېناسته، ورو یې ویل ولې؟ ما وخندل، ګوره زه به قره باغ ته لاړ شم، په میاشت نیمه کې به د یو ځل لیدو ته راځم. سترګې له اوښ کوړکې شوې او په ګیلمن غږ یې ویل ابا دا خبره دې څنګه پر خوله راغله؟ په خندا مې وویل ای لیونیه څه فکر کوي؟ آیا له تانه لریتوب ماته اسانه دی؟ خو په خبره کې راولویل ابا ته پوهیږي چې ما ولې د 3 کوټو کور ونیو؟ یوازې ستا لپاره، که نه پر موږ 2 کوټې هم ډېرې وې. ورو مې ویل خو زه دوهم ځل د خبرو وار رانه ونیو. ته څه مجبوریت لرې چې له ما نه بیل شي؟ آیا زه دا زغملی شم؟ زړه به مې ټاکه درپسې وچوي. او بل تر اوسه خو مجبوري وه، خو اوس کور لرو، زه دې زوی یم، ستا هوسایي زما هیله ده. غواړم چې د پاچاهانو غوندې ژوند وکړې. وروسته یو دم غلی شو، داسې لکه فکر چې وهي. بیا یې ورو وویل سمه ده، خو یوه خبره به راسره منې. حیران شو کومه خبره؟ که ځې نو سویتا به هم در سره بیایي. په خندا مې وویل ټوکې کوې. غږ یې ژړغونی شو. رښتیا وایم یا به ته دلته پاتې کېږي او یا به سویتا هم در سره بوځې. پر تندي مې ښکل کړ او په خندا مې وویل ښه ده زویه زه به پاتې شم. په مخ کې وینه وغوړېده. ما زیاته کړه خو یو ځل باید لاړ شم، لنډ وخت بیرته راځم. په خبره کې راولوېد د څه لپاره؟ ومې ویل د کور یو غم به وخورم، لوښي کودي به کوم ګاونډي ته امانت کېږدم او کور به هم یو چا ته وسپارم چې پام ور باندې وکړي. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او ویې ویل د مکرویانو ژوند هم د قوطۍ ژوندو، تنګ او زړه نیونکی. ما په لومړي ځل په یوه داسې کور کې واړول چې انګړ نه درلود. کوټې تیاره او سانیولې وې. د پخلنځي تشناب او کوټو ورونه یوه دهلیز ته خلاصېدل چې 2 ګزه اوږد او 1 ګز سره ور جوړ شوی و. زه به د ورځې لخوا په کور کې یوازې وم، ځکه انور او مېرمن به یې خپلو وظیفو ته تلل. انور په یوه بهرنۍ موسسه کې غټ سړی و او سویتا هم د پخوا غوندې په یو دولتي روغتون کې کار کوه. ما به خپل ډیر وخت د کتابونو په لوستلو تېراوه. انور بېلابېل کتابونه لرل چې یوه کوچنۍ الماری یې ورنه ډکه وه. کتاب زما د یوازیتوب ملګری و، خو کله چې به برق راغی نو ټلویزیون به مې هم لګوه. وروسته بیا د ځان په منګ له یو څو سپینګیرو سره بلد شوم. دوی هم په بلاک کې اوسېدل او زما غوندې بېکاره وو. موږ به په ورځ کې 1 یا 2 ساعته خبرې سره کولې. نور مې نو د کلي له ژوند سره ورو ورو فاصله نیوله. د انګور په غوښتنه مې جامې بدلې شوې. خولۍ را باندې لرې کړه، وان په کور کې به مې لا یو آرت پتلون اغوستی و. پر انور د پخوا غوندې ګران وم، مینه به یې راسره کوله. هر ماسخوتن به یې یوه ګړۍ زما پر ټټر سره لګوه او بیا به خپلې کوټې ته تلو. زما لویه بوختیا د کتاب لوستل، د ټلویزیون کتل او د ځان په منګ د بلاک له څو سپینګیرو سره ناسته ولاړه وه. خو له دې سره به مې د کور سودا هم راوړله. سویتا به هر سهار 2 روپۍ له یوه کاغذ سره راته نیولې. په کاغذ کې به د هغو خوراکي شیانو نومونه لیکل شوي وو چې د ماسخوتن پخلي ته به پکار وو. ما به هم هر ماسپښین د کور په عمومي وره کې کیلي تاو کړه. مارکیټ ته به لاړم او د لیس له مخې به مې له کوره ځان سره وړې کڅوړه ډکه کړه. په خپل ژوند خوښ وم. انور مې لیده، له هغه سره مې خندل، خبرې مو کولې او کله کله به د مازدیګر لخوا په ګډه د میوې اخیستلو ته وتلو. خو سویتا بیا دومره نه راسره غږېده. دا چې به له کاره راغله یا به په پخلنځي کې وه او یا به هم د کور په نورو کارونو یې ځان بوخت ساته. خو یو کار یې نه هېرېده، دا به هر ماسخوتن زما کوټې ته راتله او د راوړې سودا حساب به یې رانه غوښت، ځکه د کور حساب کتاب له دې سره و. آن په لومړۍ میاشتې د انور تنخوا زما له ګوتو ویسته او په خندا یې ویل
چې د پیسو د ساتلو لپاره تر هر ځای بانک ښه دی. ما ته دا خبره ځکه سمه ښکاره شوه چې انور هم څه ونه ویل، خو یو ماسخوتن د سویتا خبره ښه راباندې ونه لګېده. په حساب کې 20 افغانۍ کمې وې او کله چې مې ورته وویل دا پیسې مې وړون سوالګر ته ورکړې او په توند لهجه یې رازیاته کړه چې سوالګر دې خدای ماړه کړي، بیا داسې بې ځایه زړهسوی ونه کړې. دا د دې لومړی کار و، خو وروسته یې بیا غوسې ډېرې شوې. سویتا به په مازې خبره غوسې کولې. یوه ورځ به په دې وربوز زړېدلی و چې سودا دې ګرانه راوړې ده. بله ورځ به یې تندی ځکه کوت و چې د کور خزلې کثافات پر وخت د باندې نه باسم، یا به یې د بلاک له سپین ږیرو سره زما کلیوالي خبرې د ځان سپکاوی ګڼه، او یا به یې هم په کومه بله بانه پر غوږ وهلم. د هغې ډونګېدا ورځ په ورځ ډېرېده، خو ما دومره سر پسې نه ګرځوه. دا مې وړې خبرې ګڼلې، نه مې انور ته ویل او نه هم په دې خوښ وم چې خپل زوی یې خواشینی کړم، ځکه پر هغه سویتا ګرانه وه، له هغې سره یې مینه درلوده او ما نه غوښتل چې زما په خاطر د دویو ترمنځ کوم خفګان پیدا شي. آن یو څه وخت وروسته مې خپلې جامې هم په خپله مینځلې، ځکه سویتا را یاده کړه چې جامې پاکې نه ساتي او زما له وسه نه کیږي چې د دفتر له ستړیا سره سره ستا خیرې هم پاک کړم. د جامو مینځل راته ښه و، دومره سختي نه غوښته، وخت را باندې تېرېده او بوخ به یې ساتلم. ما هڅه کوله چې له سویتا سره کومه خبره وانړوم، ځکه هغه لا نجلۍ وه، د ژوند تجربه یې نه درلوده، نازکه یعنې روږ د عادت شوې وه او په وجود کې د ځوانۍ غرور پروت و. خو یوه ورځ مې اخر حوصله ختمه شوه، بوډا وټوخل او خبرې پرې شوې. په بیړه مې وویل ولې؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. سویتا په هغه ورځو کې رخصتي اخیستې وه، کار ته نه تله. یو سهار یې د برق کتابچه راته ونیوله چې پیسې تحویل کړم. موږ ته به په 2 میاشتو کې یو ځل د برق بیل راته. په هغه ورځ هم یوې بانکي څانګې ته لاړم، هلته ګڼه ګوڼه وه. د برق کتابچه مې پر نوبت کې کېښوده او د ورځې پر 11 بجو وار راورسېد. خو کله چې بیرته کور ته راغلم، په دهلیز کې مې د سیګرټ لوګی په سپېږمو ننوت. وروسته مې یو نارینه خندا واورېده، بدن مې زیږ شو او په بیړه مې د کوټې دروازه خلاصه کړه. د سیګرټ په لوګي کې مې پر سویتا یو ښایسته ځوان سترګې ولګېدې. دوی څنګ پر څنګ دومره نږدې سره ناست وو چې ورنونه یې له یو بل سره لګېدل. دواړه پر غولي و اوار لوی کاغذ ته چې د انسان ککرۍ او هډوکي پکې رسم شوي وو، وچې سترګې یې نیولې وې. زما په ورتلو یې سرونه هسک کړل. ځوان اوږدې څڼې درلودې او له رنګه سپینو. سویتا وویل دی نسیم نومیږي، موږ سره همکاران یو. وروسته یې ځوان ته مخ ور واړوه، موسکه شوه او ډکې شونډې یې وخوځېدې. د انور پلار دی. بیا یې په بې پروایۍ راته وکتل او روی ویل کېدای شي یو څو دقیقې مو یوازې پرېږدې، کار لرو. د هغې لوڅې غاړې او پر سپینو پرتو ګڼو ژېړو ویښتو ته مې وکتل. زړه مې جوش وکړ او په تونده لهجه مې وویل نه. دواړو رډ رډ راته وکتل. ما زیاته کړه څنګه دې له پردي سړي سره یوازې پرېږدم؟ له دې سره د ځوان شونډې وځړېدې، ورو لاړ شو، خو سویتا تر مټ ونیو. په تونده لهجه یې سترګې راواړولې او چیغه یې کړه اوسه بېادبه. ځوان مسک شو. خیر دی، اوس به لاړ شم، بل وخت به بیا سره ګورو. ما لار ورکړه او ځوان له کوټې ووت. د هغه پتلو سره پر سویتا اور ولګېد او چیغه یې کړه ته یو احمق او له تمدونه لرې کلیوالې. هغې ته مې وکتل، داسې راته وایسېده لکه د بدن ټوله وینه یې چې غومبرو ته راختلې وي. سترګو یې تر پخوا ډېره ځلا پاشله، یو ویرونکې ځلا، کټ مټ لکه په توره شپه کې د پیشو سترګې. سویتا ښکنځلې کولې، ژړلې او زه یو بې فرهنګه او له تمدونه لرې انسان ګڼلم. خو ما څه ونه ویل، یوازې دومره وپوهېدم چې بدن مې رېږدي او وروسته خپلې کوټې ته ورننوتم. ټوله ورځ مې خواشینې تېره کړه، د خولې خوند مې بد و او د ناکرارۍ احساس په مخه کړی و. کله چې انور مازدیګر قضا کور ته راغی، د نورو ورځو غوندې لومړی زما د کوټې دروازه خلاصه کړه. په وره کې ودرېد، غټې تورې سترګې وځلېدې او په خندا یې ویل پلاره
عجب پاستناک مې درته راوړي ستا پر غاښ برابر دي